دا ځکه چې ساجبه غونډه کار کړی دی که څنګه چې پردی بوساړې خرڅې کړي دي او که دلت يعصوك خذيت عليك فيما غلبت دي غمونا مجارة لا لا توي تتشتت تلوي تلو ما سهار وختي پولیس لین ته پولیس لین یاره تاسو تیرا دا پولیس لین را باندې داسې خو ګولګېده که نه ما ویلې چې دا دیوالونه ښکل کوم نیمه ځواني مې ورکې تېره کړې ده نو بیا به دې داسې ساز کړی وې چې دیوال به دې ګالولی وې او لکه د مالګې په شان به لا خاوره ځان سره وړی وې او ساتلی به دې پرېږده ماله پولیس لین کې د نوکري څوکه دې سم لام دې کټاو کړی دی زه درته ویم چل کتلی وې او ته وې پولیس لین مړه ته خو چې لکه د مچ په هره خبره کې رو نه دانګې که نه نو خارق در باندې لګي نه نو دا تاسې لیدلي دي ته ما ته دا ووایه چې تا اشنغرۍ لیدلې ده نه کیسه خانه لیدلې نه بالا ماڼۍ دې لیدلې ده زمره زمړه مړه تاسې لیدلې خو بس ته شو کلی شو خبرو لته کړی ښه نو بیا اس پي صاحب له تللی وم خو چې ویلیدم او پته ورته ولګېده چې زه سابقه هیډ کنسټیبل چمن ګل نو بس دا پیسیانې وي او چایانې وي او مړه یاره چاردېخي زما یې ډېر قدر وکړو ویم څه غلط لتلی وې ما خو پرېږده کې نه ځان خبره وره خبره ما څه کې خبره ورته کوم که نه هنې اس پي صاحب له ورغلی وم د چنګل د نوکرۍ په سلسله کې کنه مایل که دې کلي کې راته خوشې ته شګردي نو چېرته چې نوکر کم برتي کم نو بلتي شو که نه یاره دې صاحب راته داسې په مینه ښه وکړل ویل زر یې راواستوه پیمان نستم جوف دعب دي خلاص دبدبه دي داسې مالت خدای بخي داسې تل دي زمونږ کله به چیپس کې وپلار دي نه مهرباني بس ته ځه ستا په دې مخ باندې په مخه او زما په دې مخ باندې خزان ته ځه لږ ورو ځون نه غورځېږي ویې خندله الا وی پخیر راځه مړه پرېږده مړه ته مونږ سره ډو ګپ شپ نه لګا ډو راښکاره کېږي نه نوم دې رانه هېر شو چنګل خان ولې ستا نوم مال نه راځي چنګل خان دی که نه چنګل خان کېنه مړه خانمي ماما حجرې ته تللی وې د کومې حجرې ته د داور خان نو دغسې وایه که نه خو مې ډېر اشنا دی مړه او تللی وم نو هلته څه فیصله وشوه کومه فیصله مړه هغه بوساړې چې چا خرڅې کړې وې کومې بوساړې د جانداد بوساړې وې که نه نو داسې وایه که نه مړه جانداد مې ډېر ښه اشنا دی خو ته کوم جانداد یادې یاره خانمي ماما تا ته به اوس څه ویم زه وایم چې د خان په حجره کې څه فیصله وشوه د کوم خان د داور خان اوهو نو داسې وایه که نه بس نیم تاوان یو منلو نیم تاوان بل ته رښتیا وې خانمي ماما دا فیصله مو وکړه ټولو پرې دعا وکړه زما هیله مې د بدن نه بوج سپک شو د خو موږ سره ډوګپ نه لګول تش د بوساړو ته پوسله راغلی د چیو سره ګرمه حلوا وخوره څه چل دی ښځې دا حلوا د څه ده مبارک شه ته څه مبارکۍ راکړې وی زوی دې ټیکهداري شروع کړه څه ټیکهداري دا څه څه اورم د نه منلو خبره ده نو وی په ښار کې د ګیس د پیپرو ټیکه شروع کړه 1000 روپۍ وختي مال د ښودو دپاره راکړې 100 روپۍ مال راکړې 100 ستا دپاره راکړې دي 100 خور له ورکړې ویم 2 رکعته د شکرانې نفل به وکړم که داسې وی نو دا زه د دروغه زه خواره لاکو داجي ډېرې سلام علیکم وعلیکم سلام یو خورا شه یو خورا شه کېنه دا زه څه وم ولې داجي په حجره کې څه چل شو د حجرې خبره پرېږده وایي ټیکهداري دې ونوه ما هېڅ څه چل شو او داجي د یو 3 ورځو ټیکه وه بس ختمه شوه هیله د 4 ورځو که بیا به هم وي داجي د سوی ګیس پیپونه خورولو که نه نو مشر ټیکهدار راته وي چې بیا که نه کار وي که نه نو تا بیا راغواړم بچې پور وینه راکې زیاته شوه
او رښتیا نن پولیس لین ته تلم ستا د نوکرۍ په سلسله کې. د کومې نوکرۍ راځي؟ په پولیس کې دې بړتي کوم که نه؟ نه داجي زه په پولیس کې نوکري نه کوم. ولې څه چل دی د پولیس په نوکرۍ کې؟ ښه د عزت نوکري ده. منم داجي چې د عزت نوکري ده، خو تش په عزت باندې خو د کور عزت نشي جوړولی که نه داجي. زه به د ښه ډېرې پیسو ګټلو کار ته لاس اچوم جي. ها بچې په دې امان کې خدای زم بوډا شوم، خو شکر دی په دا ساعت وخت دی تېرېږي. داجي ما خو توی که نه ته غم مه کوه. ته ګوره چې دا کور د نوټونو ډکوم او که نه. ښه ده ګورو به. نو تا ته څه تکلیف دی؟ صاحب ټوخی مې هم دی او سینه مې هم خرابه ده، تبه مې هم ده. ښه داسې کار به وکړې، دا ته وایي مې راته ولیکله او دا به بازار نه والې. سهار غرمه او ماښام به استعمالوې. سهار او غرمه او ماښام به استعمالوې. سهار او غرمه او ماښام به استعمالوې. نیکسټ نیکه شټه نه ماله دویم نمبر هر پیچا وای هر بجا غږ ځکه وای ډاکټر صاحب بجو. ها وعلیکم السلام. ان تاسو تکلیف دی؟ ډاکټر صاحب خپه سره باندې وخت شوی دی. دا کله راسي؟ یو کال به کېږي ډاکټر صاحب. او ته اوس کال نه پس راغی؟ ها ساه دې بندېږي او بدن دې میږي شي او ځان نشي خوځولی. نشم خوځولی. وا بس هلکه جانانه هغه بوتل راوله. راوله دا نه مړه هغه بل بوتل بلو والم راوله او مټې دې مې خوږېږي. دا ونیسه دا مټې کلو سم لږ ما طرف ته کړه. چل دی ډاکټر. دا تېره ډاکټر صاحب خبر شم. خبر شي دا به دې ښه پیچا. ها ګوره ته به داسې وکړې لږه مالګه به کمه کړي، مرچکې او تریو سیز نمدان ساتې. ها ګوره دا ګولۍ یو سهار یو غرمه او یو ماښام او دا بوتل یو سهار یو غرمه او یو ماښام. پوه شي؟ ډاکټر صاحب څو پیسې شي؟ نو ټولې خو 50 روپۍ شوي. ډاکټر صاحب نو ټولې 50 روپۍ شوي او د دې ګولو او د دې بوتل دننه اخلم. ډاکټر صاحب زما د کلي دي 50 روپۍ خو ته کم ول. نو خو 50 روپۍ کېږي او 50 پیسې نه واخېستې. موږ که خیر ول خیر چې ډاکټر صاحب کړ یا به داسې ګورم ځه بس په ټیک ډاکټر صاحب لاول. خو نه چې به ورکم ځه ډاکټر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. جانانه نو څه پوه شو که نه؟ ولې نه پوهېږم جي. ګوره بچو ما ته ګوره او دې دوایانو ته ګوره. کم از کم که په دې دوایانو باندې پوه شوې نو ځان له خو به دوکان پرانیزي که نه؟ دا وایې اوده دي موږ نه نوه څه زده کړئ او که نه ولې سهار غرمه ماښام پټه اچول. والله منم دې ته خو والله ډېر تېز دي.